نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه وخت مو په خیر په موکړې دوه مهمو خبرونو ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له لوري لاسلیک شوی توپ او بیټ د ولسمشر غني په حضور کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته د ډالۍ په توګه ورکړل شو. بلخوا خوست او پکتیا کې لسګونه کسانو کابل ته د عمران خان پر راتګ اعتراض کړی. د پکتیا مرکز ګردیز کې راغونډ شوي لاریونوال وایي چې افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سفر نمایشي دی. لاریونوالو د پاکستان د ترهګرۍ کار پرېږدي شعار ورکړی او کابل ته د عمران خان سفر بې ګټې بللی دی. د اعتراض کوونکو په وینا څو چې د دغه هیواد په پالیسۍ کې تغییر رانشي دغه ډول سفرونه هیڅ درد نشي دوا کولی. دغه راز په خوست کې هم لاریونوالو ورته شعارونه ورکړي او زیاته کړې ده چې دوی د پی ټي ایم ملاتړ کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په سیمه کې د روان دوه مخي سیاست څخه لاس واخلي. دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نن کابل ته راغلی او له ولسمشر غني سره یې ګډې خبرې ناستې ته ویلي چې هیواد یې د سولې برخه کې صادقانه همکاري کوي.